د الجزایر هیواد په عربي ژبه نوم الجزایر دی، په انګلیسي الجایرز لیکل کیږي. دا نوم یوه ریښه یې د فرانسوي ژبې الجر کلمې ته رسیږي او د عربي ژبې ریښه یې له الجایرز اخیستل شوې چې د جزیرې یا ټاپو جمع ده. د اوسني الجزایر بنسټ بلینکن بنزیري په 1971 زیږدیز کال کې ایښی او هلته یې حکومت جوړ کړی. دغه هیواد د تاریخ په اوږدو کې د عثماني امپراتورۍ او ورپسې د فرانسې تر استعمال لاندې راغی. 1962 زیږدیز کال کې له فرانسې خپلواکي واخیسته او د ملګرو ملتونو غړی هیواد هم شو. پراخوالی او وګړي: د الجزایر هیواد په شمالي افریقا کې پروت دی. لیبیا، تونس، موریتانیا، نیګر، مالی او مراکش د الجزایر ګاونډ هیوادونه دي. د الجزایر خاوره پراخه ده څه د پاسه 2 میلیونه کیلومتره مربع پراخوالی لري او د خاورې پر بنسټ د نړۍ لسم تر ټولو ستر هیواد دی. الجزایر 44 میلیونه وګړي لري. 99 وګړي یې مسلمانان، د حکومت رسمي دین یې هم د اسلام مبارک دین دی. یوازې 100 وګړي یې عیسویان او یهود دي. په قومي جوړښت العرب او البربر قوم د 99 وګړو پښتون غوڅ اکثریت دی. العرب او البربر یو ستر قوم دی چې د عربانو او بربرانو جوړ دی. ټول نفوس یې 90 میلیونه دی چې ډیری یې د شمال افریقا په هیوادونو کې اوسي. حکومت او سیاست یې: د الجزایر د حکومت ډول نیمه ولسمشریز یا سیمی پریزیډنشیل دی. د حکومت په دې ډول کې ولسمشر او لومړی وزیر دواړه شتون لري. د دولت مشر ولسمشر وي، د خلکو په رایو ټاکل کیږي، خو بیا اجرایه ځواک د لومړي وزیر په لاس کې وي او لومړی وزیر د پارلمان پر وړاندې مسؤل وي. د الجزایر ولسمشر د افغانستان د ولسمشر په څیر صلاحیتونه لري. د دولت مشر د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان وي، خو توپیر په دې کې دی چې د الجزایر ولسمشر د حکومت مشر نه وي بلکې د حکومت چارې تر ډیره لومړی وزیر سمبالوي. عبدالمجید تبون تیر کال د دغه هیواد ولسمشر ټاکل شوی او تر نن پر واک کې دی. احمد ابن بلتا د الجزایر له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد ولسمشر پاتې شوی. نوموړی د الجزایر لومړی ولسمشر او یوازې 2 کاله حکومت یې وکړ. د الجزایر د حکومت رسمي نوم د الجزایر د خلکو دیموکراتیک جمهوریت یا پیپلز ډیموکراتیک ریپبلیک اف الجیریا دی. د الجزایر ښار چې په انګلیسي الجیرز لیکل کیږي د الجزایر پلازمینه ده. د الجزایر هیواد اسرائیل په رسمیت نه پیژني. فلسطین سره ستره خواخوږي او ملاتړ لري. نږدې اسیایي هیوادونو کې پاکستان سره اړیکې غښتلې دي، خو افغانستان او الجزایر کومې اړیکې سره نه لري. پوځي او اقتصادي وړتیاوې: الجزایر 1.5 لک فعال او 1.5 لک تیار شوی پوځ لري. له 19 کلنۍ بیا تر 10 کلنۍ د الجزایر هر نارینه وګړی اړ دی چې 12 میاشتې پوځ کې د خدمت اجباري موده تیره کړي. د خپل ملي بودیجې 4% په پوځ لګوي. په شمال افریقا کې د الجزایر پوځ دویم تر ټولو ستر پوځ دی. الجزایر د خپل پوځ د اړتیا وړ وسلې او مهمات له روسیې رانیسي. د روسیې او الجزایر دغه اړیکه د امریکا نه خوښیږي. د الجزایر هیواد اقتصاد مخ پر وړاندې روان دی. تیل او طبیعي ګاز یې ستر صادرات دي، نور څیزونه پرې رانیسي. هسپانیا، امریکا، ایټالیا، ترکیه، برازیل او فرانسه او جرمني یې سوداګریز ملګري هیوادونه دي. د الجزایر ملي پیسې الجزایري دینار نومیږي چې یو افغانۍ نږدې 2 الجزایري دیناره کیږي. الجزایر کې غربت لوړ دی. نږدې 14 میلیونه وګړي یا د ټول نفوس 3 برخه یې د فقر کرښې لاندې ژوند کوي. د الجزایر په اړه 5 په زړه پورې خبرې: د شمالي او سویلي سوډان له تجزیې وروسته اوس مهال الجزایر د افریقا په لویه وچه کې د پراخوالي پر اساس تر ټولو ستر هیواد دی. دوهم، د افریقا لویه وچه مشهوره صحرا ډیری برخه په الجزایر هیواد کې پرته ده. دریم، د افریقا خونړۍ کورنۍ جګړې د دغه هیواد 1 میلیون وګړي ووژل. څلورم، ګیدړ د الجزایر هیواد ملي ژوی دی. پنځم، په الجزایر د فرانسې د یرغل او استعمار اغیز تر اوسه شته. د دغه هیواد د خلکو په کلتور کې یوه ستره برخه کې د فرانسې د کلتور ده.